خواني ورته وویل نه چې د ستونزې خبره بیا په خوله رانه وړې. ما په موټر کې د امان لپاره یو من د پسه غوښه راوړې. چا راته ویل چې د هډوکي د جوړېدو لپاره پښې هم ګټورې دي. نو هغه مې هم څو دانې راواخیستې. ها دا در واخله. ګلالۍ ورته وویل په رښتیا هم تاسې ډېر مهربانه یاستئ. نن سبا د خوار او غریب دومره خیال څوک نه ساتي. مننه. خواني ورته ځواب ورکړ د مننې څه اړتیا ده؟ امان زما د زوی په څېر دی. د خپل زوی دپاره د څه کولو دپاره د مننې څه اړتیا وي؟ ګلالۍ سر ښکته واچوه او ویې ویل راځئ دننه. امان ته مې په لمر کې ځای سم کړی دی. تاسې به هم څو شېبې ورسره کښېنئ. ستړي به یاستئ. چای به هم وڅښي. خواني چې د دا ډول سط لپاره دعاګانې کولې ناوهوی په خوله رانه وړه. کور ته ورسره ننوت. د امان په خوا کې کېناست. ګلالۍ چای راوړ او خواني ته یې ویل حاجي صاحب چې تاسې کله ځئ نو بیا ما ته غږ وکړئ. زه در سره یوه خبره لرم. د خبرې په اورېدو لکه سړی چې برېښنا ونیسي. په خواني د خوښۍ لړزه راغله. وارخطا غوندې شو. ډېره بیړه و اندېښنه یې شوه چې ګلالۍ به ده ته څه وایي. یوازې د هو په دود سر وښوراوه او بیا یې د چایو ګرمه پیاله پورته کړه. یو غړپ یې چې وکړ نو خوله او ژبه یې پرې وسوځېدل. نه یې تېرولی شو او نه یې توکولی. سترګې یې راووتې او اوښکې ترې توی شوې لکه د چرګې چې مړۍ خښه شي. اورمېږي یوه او بل لور ته کوږ کړ. په کړاو سره یې د چای غړپ له ستونې ښکته کړ. ایله یې ساه واخیسته او شکر یې وباسه چې له دې غمه یې ځان خلاص کړ. د پیالې نور چای په ډېرې پاملرنې سره څښه ځکه چې دننه خوله یې ټوله تڼاکې شوې وه. په ډېر تکلیف سره یې خپله پیاله تشه کړه. امان د بلې پیالې ست ورته وکړ خو هغه وویل نور چای نه څښم. مور ته دې نارې کړه چې څه وایي. امان خپل مور ته غږ وکړ. شیبه وروسته هغه وروته او د دې لپاره چې امان د دې په خبره پوهه نشي نو له خواني سره بهر ووتله. د هغې په وتو سره خواني باوري شو چې نور د ګلالۍ زړه د ده په واک کې دی. مخکې له دې چې ګلالۍ خپله خبره ورته وکړي خواني مخ ور واړو. په رښتیا چې زر په ایرو کې هم زر وي. ګلالۍ ورته وخندل. بیا یې ورته وویل دا خبره په څه پورې در یاده شوه؟ خواني ځواب ورکړ په دې زړو جامو کې تاسې د هماغه زرو په څېر ځلا کوئ چې په ایرو کې د چا د بې پروایۍ له امله لوېدلی وي. خو نوره به له تاسې سره بې پروایي نه کیږي. دا جامې نورې وغورځوه. زه به درته داسې جوړې وکړم چې د ښکلا اصلي انځور دې پکې خلک وویني. ګلالۍ په دې خبرو شکمنه شوه او د سړي اراده ورته ناسمه معلومه شوه. لږ مهال په یو ژور فکر کې ولاړه. بیا یې د ځان سره ویل هسې هم اوس ځواب ورکوم چې بیا رانشي. اړتیا نشته چې خفه یې کړم. هغه بیا ترې وپوښتل تاسې ولې غلي شوئ؟ پر ما د دې کار بوج نشته چې بل ځل راځم تیارې 15 جوړه جامې به ستا په قد برابرې راوړم. ګلالۍ ځواب ورکړ نه خیر یوسې زه کالي لرم. زما د ناویتوب له 20 جوړو څخه مې 2 جوړه هم نه دي کارولي. ټول همداسې مې ایښي دي. ما غوښتل چې یوه اړینه خبره درته وکړم. خواني په ډېر زیر ورته غوږ ونیو چې اوس به ګلالۍ څه وایي. هغې ورته زیاته کړه ګوره حاجي صاحب تاسې پوهیږئ چې زه یوه کونډه یم. میړه مې نشته. که بار بار ستا موټر زموږ د دروازې مخې ته ودرېږي نو تاسې فکر وکړئ چې دا خلک به څه وایي. خواني خبره ور پرې کړه او ورته ویې ویل زه هم په دې کار خفه کېږم ځکه خو یو پلان لرم چې د هغې له مخې به بیا هېڅوک په موږ او تاسې پسې خبرې ونه کړي او نه به بې باوره شي. ګلالۍ وویل هغه څنګه؟ خواني وویل له ما سره واده وکړه. ګلالۍ وویل ولې تا واده نه دی کړی؟ خواني وویل کړی مې دی. زلمي زامن لرم خو 6 میاشتې وړاندې مې ښځه په حق ورسېده. ګلالۍ وویل تاسې پیسهدارو ته د ښځو څه کمی دی؟ ما کونډه څه کوي؟ خواني وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځې ډېرې دي خو خبره د زړه ده. ستا کونډتوب ستا په ځوانۍ ښکلا او معصومیت پرده نشي اچولی. کونډتوب صاحب نه دی هغه خو یوازې نوم وي. خواني غوښتل چې تر ډېره وخته ګلالۍ په دې هیله تېر باسي چې ګینې واده ورسره کوي او له کبله یې خپل هوسونه وپالي. خو ګلالۍ د هغې په دې لومه ایښودلو پوهېده او دا یې هم نه غوښتل چې د خپل میړه له مرګه وروسته دې له بل چا سره واده وکړي. نو ځکه یې هغې ته ځواب ورکړ زه نه غواړم چې دوهم ځل واده وکړم. زه دومره همت لرم چې د ژوند تر پایه د خپل مړ میړه په نوم کښېنم.
خوانی شین سور واوښت. فکر یې وکړ چې خواري دي لکه چې د هیلو خلاف برباد شوه. ډېر احساساتي شو خو د ځان د آرامولو لپاره یې جب ته لاس کړ. سیګرټ یې راوباسه، په شونډو کې یې ونیو، خولې ته یې کړ، دوهم لاس یې هم ورسره غبر کړ تر څو د اور لمبه مړه نه شي. په دې وخت کې له خولې نه د ګلالۍ لپاره عجیبې خبرې راووتې. ملګرې مې شه، له ژوند نه خوند واخله، ژوند ډېر په تیزۍ روان دی. د هغې له خولې د دې خبرو وتلو چې تر غوږ یو زورور د کړس اواز تیر شو. سیګرټ یې په 1 متر کې لرې ولوېد. په سترګو یې تیاره شوه. څو ثانیې نه پوهېده چې څه وشول. سترګې پرې تورېدې تر څو چې هغه پوهېده چې دا څه وو. نو د مخ له بل لورې هم کړس پورته شو او ورسره یې د ګلالۍ له غریوه ډک غږ واورېده. بې ضمیره انسانه، ستا مرسته له موږ سره د دې لپاره وه چې ما د خپلو غوښتنو ښکار کړي. زما مجبوري دې دومره لویه وبلله چې زه به د تا په څېر ناولو د غوښتنو د سوري لاندې ژوند وکړم. خوانی یوه او بل لوري ته وکتل چې چا خو به نه یم لیدلی. ګلالۍ ته یې هېڅ ځواب ورنه کړ. په بیړه د خپل موټر دروازه یې خلاصه کړه او حرکت یې وکړ. امان چې د مور له غوسې ډک غږ واورېده نو خپله کونټه یې راواخیسته او په ستونزمن ډول په پښو ودرېده. هغه هڅه کوله چې له پیتاوي بهر ووځي او ځان پوهه کړي چې مور یې ولې او چاته په غوسه ده. خو دا وخت یې مور کوټې ته ورننوته. امان یې چې څېرې ته وکتل نو بدله ورته ښکاره شوه. په سترګو کې اوښکې وي او ډوبه ډوبه ساه یې اخیستله. نو ځکه یې په ورختایي سره ترې وپوښتل، مورې څه پیښ شوي دي؟ ته ولې داسې ورختایي؟ ژر خبره راته وکړه. ګلالۍ چې د امان ورختایي ته وکتل نو خبره یې ترې پټه کړه. هسې زویه پلار دې را په یاد شو، که هغه ژوندی وی نو دې ته به څه اړتیا وه چې نور له موږ سره مرسته وکړي؟ امان یو څه ډاډه شو او ویې ویل، مورې څه چې په تقدیر کې لیکلي وي هغه خو کیږي که نه. دا هغه خبره ده چې تا موږ ته را زده کړې ده. په ژړا او ویر باندې به څه وشي؟ زه چې ښه شم نو دومره کار به کوم چې زموږ ټولې اړتیاوې بشپړې کړي. مورې چې نوره ونه ځورېږي او نه بیا کوم فریاد وکړي. سمه ده. ګلالۍ د ټیکري په پیڅه خپلې اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، سمه ده زویه، تاسې د خدای راته لري، خدای دې موږ ټول له انساني لیوانو وساتي. امان ترې وپوښتل، مورې انساني لیوان څه رنګه وي؟ ګلالۍ ځواب ورکړ، بچیه انساني لیوان ضمیر نه لري، ایمان نه لري، د خلکو له مجبوریتونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. یوازې هغه څه چې کوي ګټه یې پکې وي، نه زړه سوی لري نه رحم. د نورو سره مرسته او لاسنیونه یوازې د خپلو حیواني هیلو د پاره کوي. امان ورته وویل، مورې آیا په انسانانو کې هم داسې خلک وي؟ دا ډول خلک خو رښتیا لیوان دي؟ هغې ځواب ورکړ، هو بچیه، اوس دا ډول خلک په ټولنه کې ډیر دي خو پیژندل یې ډیر سخت دي. ستا په څېر خلک تیر باسي، په سترګو کې خاورې وراچوي، خپله ګټه ترې کوي. دا خبرې د دې لپاره درته کوم چې ته باید په هر چا باندې باور ونه کړې. امان د مور په خبرو شک واخیست او وی ویل، مورې دا سړی چې زما پوښتنې ته راغلی و او ته ورسره بهر ووتې، څه خبره خو به یې درته نه وه کړې؟ هغې ویل، نه زویه، ستا مور ته څوک څه ویلی شي؟ وخت تېرېده او امان په پلستر کې خپلې شپې سبا کولې. د هغې 6 میاشتې بشپړې شوې او بیا ډاکټر ته ورغی چې پلاستر ترې خلاص کړي. ډاکټر ورته عکسونه واخیستل، هډوکي یې جوش خوړلی وو خو ستونزه په مکمل ډول له منځه نه وتللې. نو ځکه ډاکټر ورته وویل، ستا د پښې د ورانه د هډوکي غاړه ماته ده، ته به 6 میاشتې کونټۍ لګوي، هیڅ کار به نه کوي. که ته لږه بې پروایي وکړي نو کیدی شي چې هډوکی بیا مات شي او دوهم ځل جوړېدل به یې ستونزمن وي. امان ورته وویل، سمه ده ډاکټر صاحب، خو تاسې اوس له مانه پلستر نه لرې کوئ؟ ډاکټر وویل، پلستر لرې کوم خو زما سپارښتنو ته به کلکه پاملرنه کوي او کار به نه کوي، پوهه شوې؟ امان هوکې صاحب وویل او بیا ډاکټر د پلستر په خلاصولو پیل وکړ. د پلستر له خلاصولو وروسته امان چې کور ته ولاړ نو مور ته یې ټوله کیسه وکړه او خپله اندېښنه یې هم ورته وړاندې کړه چې ډاکټر نوري 6 میاشتې هم له کار کولو څخه منع کړی یم. مور یې د ډاډګیرنې په ډول ورته وویل، زویه نو څه خبره ده چې ته ډاکټر له کار کولو منع کړی یې؟ زه پوهېږم
ته دې ته ځورېږي چې د کور اړتیاوې به څرنګه پوره شي. زویه چې په تقدیر کې څه لیکلي وي هغه به ارومرو موږ ته رسیږي. هیڅوک هم د لوږې نه نه دي مړه شوي. الله جل جلاله ورته یوه وسیله برابروي. که نور هیڅ نه وي وظیفه به راټوله کړو. امان وویل مورې دا خلک به څه وایي ډېر شرم نه دی؟ مورې ورته وویل امانه غریبي عیب نه دی، نه وظیفه اخیستل زموږ لپاره عیب ده. ټول خلک زموږ مجبوریتونه ګوري. خلک پوهیږي چې کومه بله وسیله نه لرو. امان چوپ پاتې شو. یو څه قناعت هم حاصل شو. یو دوه اونۍ خو یې په هغه شتو ګزاره وکړه چې درلودلې. له هغې وروسته یو مازدیګر د امان کوچنی ورور فرید په وظیفې راټولولو پسې ووت. د خپل هر یوه کلیوال دروازه به یې ټکوله او په خپله وړه خوله به یې د هر کور په دروازه کې غږ کوه لږه وظیفه راوباسئ. د کور خاوندانو او ښځو به چې فرید لیده نو ډېر به خفه کېدل او په خپلو کې به یې سره ویل د پیروز زوی دی ژر وظیفه وروباسئ. دوی خوارکیان هیڅ هم نه لري. فرید به هر ماښام کور ته وظیفه وړله. یوه ورځ چې له کوره هم ناوخته وتلی و نږدې ماښام یې د یوه کور دروازه وټکوله. هیڅوک نه ورته راوتل. له څو ځلې ټکېدا وروسته فکر ورسره پیدا شو چې کور ته به وردننه شم هلته به غږ ور وکړم. له دروازې وردننه شو او غږ یې وکړ وظیفه غواړم څوک به وي؟ د فرید غږ نږدې یو تړل شوي سپي واورېده. زنځیر یې پسې راوشکاوه. فرید یې لومړی ورغړاوه. بیا یې د پښې په پسته کې خپلې داړې پرې خښې کړې. ډېر یې وڅکاوه. په ډاګ ډاګ یې وواهه. کوروالا په چغو راخبر شو. سپي چې د خپل کور خلک ولیدل نو ماشوم یې پرېښود. دوی د ماشوم خواته ورغلل. ګوري چې فرید دی. رنګ یې تک زیړ تښتېدلی. کالي یې شکېدلي. د سپي شوکاري په مخ او ټول وجود برېښي. له لینګي څخه یې وینې بهیږي او همدا یو غږ کوي سپی مې مړ کوي هغه وتړئ بیا راخلاصیږي. ښځو او نارینهو چې د ماشوم دا بد حالات ولید ټولو یې په حال وژړل. کور ته یې ننباسه. کالي ورته بدل کړل. د ټپ وینه یې ورته بنده کړه. د خپل کور نه یې څو پستې ډوډۍ او پوخ کړی کتغ ورکړ. یو کس یې ورسره کړ او تر خپل کوره یې ورساوه. کور ته چې ننوت د ګلالۍ سترګې پرې ولګېدې او د هغه بد حالات یې چې ولید نو دا یې هم فکر ته ورغلل چې د داړلو پر وخت کې به فرید څومره ویرېدلی وي، څومره بدې ورځې به یې کړې وي. ډېر یې ورته وژړل. بیا یې ځان ته په دې ډاډګیرنه ورکړه چې ځه تقدیر به مو هم داسې وي، خدای ته مو صبر دی. ګلالۍ خپل ټول اولادونه ماړه کړل خو خپله یې هیڅ ونه خوړل. وروسته یې د فرید ټپونه په وسلینو غوړ کړل او بیا ویده شول. لږ مهال نه و تېر شوی چې فرید چغې کړې هلئ سپي وخوړم ژر کوئ خلاص مې کړئ دا سپی ما وژني. د هغه په چغو د هغه مور او امان ټول راویښ شول. ګلالۍ ژر ورغله. فرید یې په غېږ کې ونیو. له خوبه یې راویښ کړ او ډاډګیرنه یې ورکړه فریده زویه دلته سپی نشته ته زما په غېږ کې موږ ټول در سره یو. فرید سترګې وغړولې. یوه او بل لور ته یې وکتل. مور او ورور یې ولیدل او لږ ډاډه شو. ګلالۍ ورته وویل خوب دې لیدلی زویه نور ویده شه سمه ده. لږ وروسته د ګلالۍ په غېږ کې د فرید سترګې سره ورغلې خو د شپې په اوږدو کې د تیر په څېر د سپي له ویرې څو ځلې چغې له خولې وتلې او بیا به بېرته آرام شو. د دویو شپه ټوله په همدې کشمکش کې تېره شوه. سهار امان خپلې مور ته وویل نور فرید په وظیفه پسې نه لیږو، هغه ډېر کوچنی دی، د هغه بېګانۍ چغې به مې هېڅکله له یاده ونه وځي. نور زه په وظیفې راټولولو پسې ځم خو ډېر لرې لرو کلو ته ځم چې هلته ما څوک نه پېژني. مور یې ورته وویل زویه ته خو ډاکټر له کاره منع کړی یې. هغه ځواب ورکړ مور یې ډاکټر خو له کاره بند کړی یم. ډاکټر ویلي چې ګرځېدل درته ښه دي، هغه ویلي چې دروند کار به نه کوي. مور یې ورته وویل چې داسې ده نو بیا سمه ده نور ته ورپسې ځه. په دې ډول امان په وظیفې راټولولو پیل وکړ او لرې لرې کلو ته بتلو او په دې توګه یې خپل کور د وظیفې په ډوډۍ ساته. یوه ورځ پرې ډېر ناوخته شوی و. ماښام تیاره و. په بیړه بیړه د کور طرف ته روان و. یو لښتی مخې ته ورغی. غوښتل یې چې له لښتي څخه ټوپ کړي خو کله یې چې ټوپ کړ نو په ورانه کې یو خرس شو. پښه یې پسې کږه شوه او په ځمکه ولوېد.
لږه شیبه وروسته د زیات درد له امله بېهوښه شو. د لارې خلکو راپورته کړ او روغتون ته یوړ. هلته یې بیا سیخ ورته تیر کړ او ډاکټر 15 کاله د دروند کار څخه بند کړ. امان په کور کې بیا د خپلې پښې د ماتېدا له امله پرېوت او وظیفه راټولول بیا د فرید غاړې ته ولوېدل. خو کله چې د امان د استراحت 6 میاشتې بشپړې شوې نو فرید یې له وظیفې ټولولو منع کړ. ښوونځي ته یې ولېږه او امان بیا دوهم ځل د وظیفې په راټولولو پیل وکړ. په دې کې 4 کاله ووتل او دا هغه مهال و چې امان د 14 کالو شو. د ځوانۍ په برید یې قدم کېښود او یو ګلالی تنکی ځوان ترې جوړ شو. سپین غوښین مخ یې وکړ، واړه واړه نرم ویښتان یې په مخ راوټوکېدل او دغو ویښتانو د هغه مخ ته یوه نوراني بڼه ورکړه چې هر څوک به یې په لیدو حیرانېدل. یوه ورځ امان مازدیګره د وظیفې څادر واخیست، د وظیفې په راټولولو پسې ووت. ځان هم ورته ډېر خجالت برېښېده چې یو ځوان ولې وظیفه راټوله کړي، خو بیا هغې مجبورۍ تسلي ورکوله چې ډاکټر 15 کاله د کار څخه منع کړی وو او دته لا 1 کال پاتې وو. دا ځل امان د خپلې وظیفې لاره بدله کړه، په یوه نوې لاره یې حرکت وکړ. نیم ساعت مزل یې لا نه و کړی چې یوه کلي ته ورسېد. هلته یې په وظیفه ټولولو برید وکړ. د کلي په یوه ګوښه کې لرې په یوه ښکلي کور نظر ولګېد. هغه کور د کلي د کورونو سره ډېر توپیر درلود. په دغه کور کې د 2-3 جریبه احاطې په منځ کې د یوه ښکلي ماڼۍ په څېر تعمیر جوړ شوی و. امان په دې هیله د نوموړي کور پر لور حرکت وکړ چې کیدای شي هغې ورته څه لندبل هم ورکړي. کله چې هلته ورسېد نو دروازه یې وټکوله. د 19 کالو په عمر یوه جلکۍ ورته راووته او په تروش تندي ورته ویل څوک غواړي؟ له چا سره دې کار دی؟ امان ځواب ورکړ وظیفه غواړم. جلکۍ شونډې بوڅې کړې. امان ته یې ویل طالبې؟ امان ورته ویل نه طالب نه یم، یو مجبور غریب یم. هغې په تمسخر یو ځل بیا ترې وپوښتل په رښتیا غریب یو که هسې د غریب په پلمه ساعت تېروي؟ امان وویل ولې؟ هغې ځواب ورکړ غریبان خو سترګې نه توروي، تاسې څرنګه څو سلایي ورکړی دی؟ غریبان خو سترګې نه توروي، تاسې څرنګه څو سلایي ورکړي دي؟ امان ورته وویل زه د تا په هیڅ خبره نه پوهېږم. د خلکو ټپي زړونو ته ګوتې مه وروړه، که وظیفه نه راکوې نو بیرته ځم. هغې بیا شونډې بوڅې کړې او ورمېږ یې کوږ کړ او ورته ویې ویل دا په تا کوم دا سیاپت یرغل کړی چې په دې کم عمر کې زړه در ټپي کړی او زه نه غواړم چې تا ازار کړم؟ سترګې دې په رنجو تورې نه دي؟ امان وویل نه همداسې دي. هغه مسکی شوه او ویې ویل ښه نو بیا خو ښکلی یې. امان وویل ښکلي خو د تاسې په څېر شیش محل والا وي، زموږ د ګردونو ډک مخ به څه ښکلا ولري؟ پیغله د امان له دې خبرې اغېزمنه شوه، نوره یې خبره بدله کړه او ویې ویل هو رښتیا دا پښه دې ولې؟ امان وویل دا 4 کاله وړاندې یو تجار په موټر وهلی وم، پښه مې ماته شوه، بیا چې ښه شوه په هماغه ځای بیا ماته شوه. هغې په حیرانۍ سره ورته وویل 4 کاله وړاندې خو زما پلار هم یو یتیم هلک په موټر وهلی و، زما پلار هم تجار دی. دا خلک څومره بې احتیاطه موټر چلوي، د وهلو پیښې بیخي زیاتې شوي. خو ستا نوم څه دی؟ نوم مې امان دی. امانه ډېر جذاب یې. جذاب څه معنی؟ جلۍ ورته وخندل. بیا یې ورته وویل څو کلن یې؟ 14 کلن به یم. چې زما په څېر د 19 کالو شي بیا پوهېږي چې جذاب څه معنی؟ دلته ودرېږه زه د کوره ژر راوځم. امان ورته وویل سمه ده. څو لحظې لا نه وې تېرې چې جلکۍ د څو ګرمو ډوډیو او یوه لوښي سره راووته. امان ته یې ونیول او امان وویل ما سره خو هیڅ شی هم نشته چې ستاسې د لوښي لندبل پکې واچوم. جلۍ ځواب ورکړ ما هم د دې دپاره نه دی درکړی چې بیرته یې ماته راکړي، کور ته یې یوسه، دلته د هیڅ شي کمی نشته، دا لوښي پکې نه معلومیږي. او هو رښتیا تاسې مې ازار کړی، بښنه غواړم، په راتلونکي کې داسې نه کوم. زما نوم ملیحه دی، د کور نازولې لور یم، د کور ټول غړي زما رضایت غواړي. امان ورته وویل یوه پوښتنه کولی شم خورې؟ هغې ورته وویل ولې نه؟ امان وویل ولې دومره زیر راته ګوري؟ ملیحه وویل زه تا ته یو پیشنهاد کولی شم؟ امان وویل هو ولې نه؟ ملیحه وویل له تا پرته زه ډېر ورونه لرم، تا ته اړتیا نشته چې په راتلونکي کې ماته د خور الفاظ وکاروي.
امان وویل ښه سمه ده په راتلونکي کې به تا ته ترور وایم. ملیحه وویل خوږه ډېرې هوښیارې خبرې کوي او کله ډېر بې عقل شي. دا زما نوم بیا د څه دپاره دی؟ امان وویل ښه سمه ده نور به درته ملیحه وایم په ما ډېر ناوخته شو. زه اوس ځم. ملیحه ځواب ورکړ په دې هیله چې سبا دې وګورم. امان په روانتیا کې ځواب ورکړ د تا له هیلې پرته مجبوریت هم شته چې سبا مې راولي. امان د کور په لور په داسې حال کې چې کونټۍ لګوله وخوځېد او کور ته له رسېدو سره سم یې له خپلې مور څخه لومړی د فرید پوښتنه وکړه چې هغه ښوونځي ته تللی و که نه، او بیا یې له کتغه ډک لوښی مور ته ونیو او هغې په حیرانتیا ترې وپوښتل دا چا درکړ؟ امان ورته ټوله کیسه وکړه او مور یې ورته وویل نړۍ اوس هم له زړه سواندو خلکو خالي نه ده. خدای دې خیر ورکړي. امان سبا مازدیګر بیا هغه لرې کلي ته ورغی. له کلي وظیفه ټوله کړه. بیا وروسته د هماغې ماڼۍ په لور وخوځېد چې پرون چا هلته ډېر نازولی وو. هلته یې غږ وکړ وظیفه راوباسئ. د امان د غږ غاړه لا تر اخره نه ورسېدلې چې په بیړه یې دروازه ورته خلاصه شوه او ملیحه ترې راووته. مسکی مسکی کېده. امان ته یې تودې 5 ټیکلي او یو له غوښې ډک لوښی ونیو. هغه هر څه ترې واخیستل او ملیحه ته یې وویل داسې ژر راووتلې لکه چې له پخوا د وره تر شا منتظره وي. هغې د دې خبرې په اورېدو ښکته سر واچوه. یوازې یې وخندل او امان ته یې هېڅ ځواب ورنه کړ. امان بیا ورته وویل خدای دې تاسې آباد لري، ډېر زړه سوی لرئ. نوره یې د ملیحه لوري ته شا کړه او د خپل کور په لور یې حرکت وکړ. خو لا 2 ګامه نه وتللې چې ملیحه غږ ورپسې وکړ چیرې ځي؟ ډېره بیړه دې ده. امان وویل نه ملیحه بیړه مې نه ده. تا څه ویل؟ ملیحه وویل ته ولې دومره ناوخته شوي؟ امان وویل ځکه چې له نور کلي مې وظیفه راټولوله، 1.5 ساعت به مې هر کور ته انتظار کوه. ملیحه وویل رانږدې شه، زه غواړم یوه خبره درته وکړم. امان وویل څه خبره ده؟ ملیحه وویل په کور کې ټول څو کسان یاست؟ امان وویل 4 کسان. ملیحه وویل نور اړتیا نشته چې له بل چا نه وظیفه واخلي، زه درته د ټولو ډوډۍ تیاروم. زموږ په کور کې د تاسې ډوډۍ معلومیږي هم نه. خوښه دې ده؟ امان وویل هو سمه ده. د امان په زړه کې تیر شول چې له ملیحه څخه وپوښتي چې تاسې د دې په بدل کې څه موخې لرئ، خو څو لحظې وروسته ورسره په خپله ځواب پیدا شو له غریبانو به څوک څه لاسته راوړي. امان چوپ پاتې شو. بیا یې ملیحه ته سترګې ورپورته کړې او ویې ویل زه اوس لاړ شم؟ ملیحه وویل لاړ شه خو یوه پوښتنه کولی شم؟ امان وویل یو څه سیل خو وکړه. ملیحه وویل ستا په مخ کې ماته یو ځانګړی نور ښکاري، کورنۍ مو همداسې ده او کعبې دی. امان وویل زه نه پوهېږم چې زما په مخ کې نور شته او که نه، خو کله چې زمونږ کره ښځې راشي نو زما مور ته د مخ د څېرې د نورانیتوب خبرې کوي. ملیحه وویل ښه سمه ده نو تاسې نژادي جذاب یاست. امان وویل تاسې هر وخت د جذاب کلمه کاروئ، دا څه معنا لري؟ ملیحه وویل د دې معنا وخت په خپله درښیئ، یوازې انتظار ته اړتیا ده.